السلام علیکم افغانانو څنګه چې تاسو ته معلومات ده چې په ټوله دنیا کې کورونا یو رقم ته بیماري راغلې ده. اوس افغانستان کې دې بیمارۍ زور اخیستی دی. د دې بیمارۍ علاج نشته دی افغانانو. همې بیماري علاج نه داره برادر. زه دلته د شفاخانې مخې ته ولاړم، دا غټه شفاخانه د هغه د سینټ جیم هاسپیټل دا یې لیکلي دي. که زه دې ته ورشم چې زه کورونا بیمار یم، ما ته به و چې تخته کور ته منډه کړه، پولیس به راپسې راولي. د دې واحد علاج دا دی چې په کورونو کې پاتې شي، خپل ځان کرنټین کې بل علاج نه لري، نه وروره ګولۍ، نه وروره نه واکسین شته، یو شی هم نشته. دا تاسې ته دروغ وایي دا خلک چې څوک درته وروره تور چې اوس کې څوک درته وایي مهربانه چې تعویضونه وکړي، څوک درته وایي مهربانه دا وایي چې پڼۍ استعمال کړي، هېڅ علاج نشته. تاسې هر شی تاوان د اشرف غني صاحب نه مه غواړئ چې راشه ورور شفاخانو مخې ته ودرېږي چې موږ او اشرف غني صاحب زموږ علاج نه کوي. په شفاخانه کې زموږ علاج دې شفاخانې ما علاج اوس نه کېږي، زه ورته خدای نه خاصه زه کورونا یم. نو مهرباني وکړئ په خپلو کورونو کې پاتې شئ. دغه یو واحد علاج دی. که ډېر ضرورت یې مالګه نه ده، مالګه غرغړه کوئ، دغه علاج دی. نور افغانانو مه د خلکو په خبرو غولېږئ، مه د خلکو په فیسبوکونو کې په دې تبلیغاتو باندې غولېږئ چې راځي وروره یو د دې نه یو سیاسي پیدا دي. دې علاج نشته افغانانو، هېڅ علاج یې نشته او نه علاج لري. علاج دا دی وګورئ چې دا روډونه وګورئ، دا کیمره دې خوا کړه، دا روډونه وګورئ ټول خالي دي او دا غټه شفاخانه ده. په دې کې علاج نشته، په دې لندن او په دې امریکا او په دې ځایونو کې. نو په افغانستان کې علاج د کوم ځای نه راووتو؟ د خدای په لحاظ باندې مو حکومت بدناموي، مخ پر ځانونه بدناموي، مه د دې نه ټوکې ټقالې جوړوئ. واحد علاج دا دی په کور کې کښېنئ او بس خدای رب العالمین به مخکې د دې نه بل علاج نشته دی. په الله هم سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې د افغانانو غوږونو ته ورسېږي چې د خلکو په تبلیغاتو مه غولېږئ، مه بې ځایه سټېټمنټ ورکوئ. خدای په امان.